قدرمنو محترمو پښتنو مینوالو سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. زه یم اقبال حسین افکار، دا دی ګنداره ټي وي. او سبا د ګل په ورځ په 18 فروری د پیښور کې د اکاډمي ادبیات پاکستان په ریجنل دفتر په حال کې چې کوم چې په فیس 5 کې دی، په هغې کې به د خویندې ادبي لښکر د سوري لاندې د پښتنو د ستر قامي انقلابي شاعر او ادیب محقق نقاد محترم رحمت شاه سایل صاحب په درناوي کې یو دستوري وي. د دې دستوري صدارت به د علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد د پاکستاني ژبو د څانګې چیرمن ګران او محترم عبدالله جان عابد صاحب کوي. او دې دستوره کې به د ګرد پښتونخوا منورین، شاعران، ادیبان ګډون کوي. او سایل صاحب ته به د هغه په فن شخصیت او د هغه په مبارزه او د هغه په هلو ځلو به خپل تاثرات بیانوي، منظوم او منثور دواړه. هغه کې د دې دستوري وخت چې دی نو هغه غرمه یا ماسپښین 1 بجه حیات آباد فیس 5 د اکاډمي ادبیات پاکستان ریجنل آفیس د هغې په حال کې. نو یو خو تاسو ټولو ته د خویندې ادبي لښکر د سرلښکرې محترمې قدرمنې کلثوم زیب د طرفه بلنه درکو. او په دې مقدر سره د زما د بیدیا سپرلی کتاب چې دی په 2007 کې چاپ دی، نو په هغې کې چې کوم نظم دی په سایل صاحب د افغانانو د زړه سر عنوان دی. سایل د ژوند د مستو ولولو په رڼا پایي، سایل د ژوند د مستو ولولو په رڼا پایي، سایل د ویر په چم کې د نغمو په صدا پایي، سایل دی د پښتو د ننګ مړانې یو نغمه، سایل دی د ښایست د پسرلو خوږه وږمه، په لاسو کې کچکول د محبت خیرونه غواړي، کوڅه په کوڅه ګرځي د ولس غمونه جاړي، عکسونه جوړوي د زړه په وینو انځورګر دی، په فکر رڼوي لارې تیرې په دې هنر دی، او مجبور دی یو مزدور دی خو فنکار د حوصلو دی، مجبور دی یو مزدور دی خو فنکار د حوصلو دی، یو نور دی یو ځلا ده یو دلدار د حوصلو دی، په ټنډه د نصیب کې یو ړوند ستوری د سبا دی، پیغام د محبت دی او یو زیری د رڼا دی، سایل لکه پتنګ د لمبو سوري کې ژوندون کړي، سایل په دغه توګه سڼه سترګه د پښتون کړي، سایل لکه منصور د حق ناره په دار ویلې، سایل لکه منصور د حق ناره په دار ویلې، سایل د خپل ضمیر خبره تل په جار ویلې، سایل د خپل ضمیر خبره تل په جار ویلې، سایل چې شاهزاده دی د غزل د مملکت، سایل چې شاهزاده دی د غزل د مملکت، سایل چې بل مشال دی د لفظونو په ظلمت د ظلمت، سایل زما او ستا د ژوند سپېڅلی نغمهګر دی، سایل زما او ستا د ژوند سپېڅلی نغمهګر دی، سایل د پښتو ژبې یو ښاغلی سخنور دی، سایل د علم سر دی او همت یې تاتره ده، عظمت یې د خیبر دی او بولان یې حوصله ده، سایل چې د تور غر د زړه آواز دی او هم ساز دی، سایل د افغانانو د زړه سر دی بختور دی. ډېره ډېره مننه.